د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکي تازه څرګندونې وایي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی، خو د اسلامي امارت غبرګون څه دی؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. دغه خبرې په داسې مهال کې کیږي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټوني بلینکن ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ له خپلې دندې استعفا کړې. د ښاغلي بلینکن د څرګندونو له مخې ټام ویسټ به د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر مشر وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ په تیرو 4 کلونو کې د ټام ویسټ د رول ستاینه وکړه او ویل چې هغه په افغانستان کې د امریکا تګلارې په ښه توګه پلي کړې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی. میتیو میلر ویلي د افغانستان اړوند مسلې د افغانستان لپاره د امریکا د استازولۍ شارج دافرې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا اداره کیږي. هغه د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنۍ تګلارې لپاره لومړیتوب لري ویلي بالکل یې لري. میتیو میلر ویلي چې د افغانستان اړوند مسلې اوس مهال د افغانستان لپاره د امریکا د استازولۍ د شارج دافرې کیرن ډیکر، د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د بهرنۍ چارو په وزارت کې د مارک لخوا اداره کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.